ډیر وخت داسې فکر کوو چې بریا یعنی خیر او ناکامي یعنی شر، خو د الله جل جلاله په حساب کې کیسه بل ډول ده. ته شاید ناکام ښکارې، خو الله جل جلاله تا ته رحمت په تمه کړی دی. الله جل جلاله کله ناکله یو دروازه بندوي، ځکه هغه پوهیږي چې دا لاره تا ته ضرر لري. ته فکر کوې چې الله جل جلاله زما څخه فرصت یا یو کس له لاسه واخیست، خو حقیقت کې الله جل جلاله تا ژغوري. قرآن شریف فرمایي شاید تاسو یو څه بد وګڼئ، حال دا چې خیر دې پکښې وي. ناکامي ته د سزا په سترګه مه ګوره، کیدای شي د رب خاص تربیه وي. ووایه زه ناکام نه یم، زه روزل کیږم. الله جل جلاله ته یقین ولره، ځکه ناکامي هم کله ناکله ناکامي نه وي، بلکې یو رحمت وي. که دا پیغام مو زړه ته ولګېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ.